الله يا حبيب الله ښاغلی مفتي صاحب یو محترمه خور پیغام را لېږي او پوښتنه کوي، وایي که د یوې ښځې څخه په غسل کې وریښتان وچ پاتې سي نو د دغه ښځې غسل به صحت ولري که نه؟ خورکۍ د مسئلې تفصیل دا دی که د ښځې ویښتان خلاص وي نو لندول یې فرض دي او تر بیخو پورې به یې خامخا اوبه رسوي، او که د ښځې ویښتان کوڅۍ وي نو خلاصول یې ضروري نه دي، خو په دې شرط چې بیخو ته به یې اوبه رسیږي. خو که د دغه کوڅیو بیخو ته اوبه نه رسېدلې، یعنې د سر پوست ته اوبه نه رسېدلې، نو بیا د کوڅیو خلاصول او د ویښتانو مینځل فرض دي. رد المحتار اول ټوک او صفحه 142، همداراز احسن الفتاوی اول ټوک او صفحه 541، همداراز فتاوی صفلات اول ټوک او صفحه 104